حنین علماء لیکي چې دا د طائف او د مکی ترمنځ ځای و. د طائف او د مکی ترمنځ دا یو ځای و چې هغې ته حنین ویلی شو، یو مقام او دلته کې اسلامی معرکه جنگ شوی دی. او دا جنگ کله شوی نو د دې په باره کې علما لیکي چې دا جنگ دا د فتح مکې نه بعد شوی دی، د فتح مکې نه بعد هغه دا جنگ شوی دی. او دا واحد جنگ دی په دې تمام غزواتو کې، ځکه چې د غزواتو په باره کې امام بخاری یو قول ذکر کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په 19 غزواتو کې شریک شوی دی. اور مشہور قول د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزواتو د شرکت هغه 27 دی چې نبی علیہ السلام په 27 غزواتو کې هغه شریک شوی دی. او غزوه به هغه ته ویله چې پای کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بذات خود شریک شوی او سریه هغه ته وایي چې نبی علیہ السلام به یو صحابهو کې مشر جوړ کړي ځي جهاد تلاړ شي. نو دا غزوه حنین دا غزوه حنین نو چې غزوه شو پیغمبر علیہ السلام پکې خپل وو. نو دا واحد هغه غزوه دا چې د فتح مکې نه بعد الله دا د کافرو ترمنځ او د مسلمان ترمنځ هغه راوستي وا. او دا سوکو دا د حوازن قبیله وا او د بنو ثقیف قبیله وا، دو قبیلې وي چې کله دی خبر شو چې مسلمانانو مکه فتح کړه نو دی نور هم په مخالفت او په عداوت درېدل چې دا دی په کمزور ورلل او دی په دی ورلل او دی په دی ورلل او دا به موږ داسې کو مسلمانان موږ سره د مخامخ شي نو موږ به دا سزا ورکو. دا به یعنی چیلنجونه شروع کړل او دا لوی لوی شروع کړلې حوازن قبیله او بنو ثقیف. او دا یې نشو زغملې چې یاره مسلمان دی ترقی وکړي، د مسلمان ترقی دا زغملې نشوه. نو دا هغه خلک علما لیکي چې د مسلمان تعداد په دې کې 12,000 څومره 12,000 اور د کافرو تعداد او د دغه قبیلو تعداد 4,000 څومره 4,000 سلور زره کافرو په مقابله د 12,000 مسلمانانو کې داسې چرته نه وشوي په دې تیر شو دومره غزواتو کې. همیشه لپاره به داسې وو چې ګوره په جنگ بدر کې 313 بمقابله 1,000، په جنگ احد کې 3,000 1,000 بمقابله 3,000 1,000 بمقابله 3,000. په جنگ خندق کی چې دین او آغا د مسلمان تعداد 5,000 اور د هغې تعداد 10,000 5 بمقابله 10. دا داسې غزوه چې په هغې کې د مسلمان تعداد 12,000 بمقابله 4,000 او مسلمانانو لږ خپل کثرت ته وکتل چې مونږ په لږه کې چې دی نو د کافرو بیخ ویستی دی نو دا پیره خو ډېر یو. نو نور هم جذبه سیوا وه، دا نه غرور یې نه کاو، تکبر یې نه کاو، صرف دا وا چې جذبه سیوا وه او د هغې جذبې د سیواوالي د وجې نه د بعض صحابه کرامو د خولې نه بعضې خبرې هغه راوتې چې یاره دا پیره خو ډېر شی یو نو مونږ به داسې وکړو دی سره مونږ به داسې وکړو تعداد ته یې وکتل. هغه نصرت او امداد د الله رب العزت خو د هغې په زړونو کې و چې کوي را سره، چې الله را سره امداد کوي، په هر ځای کې را سره کړی، اوس به هم کوي. خو دلته کې صرف دومره وه چې هغه د امداد توجه رستو شوه او د تعداد توجه را مخکې شوه، تعداد ته توجه مخکې شوه او امداد ته توجه رستو شوه. نو د هغې د وجې نه ظاهر کې ډېر نقصان راغی او مسلمان ته دا وښودلی شول
چې تعداد ته توجه مکوا، امداد ته توجه اول کوا. اول امداد ته د الله امداد غواړه، بیا رستو توجه د تعداد غواړه. داسې طریقې کارو شو چې حوازن قبیلی کم باندې چې د مسلمان تللو په کومه لاره باندې چې ور په دې لار باندې بزو او داسې براتاویږو، نو په هغه لار باندې هغه د اول نا تیرانداز پټ کینولیو چې مسلمان لا جنگ نه دی شروع، جنگ ته برازي او جنگ به شروع کیږي بیا چرتا، او مسلمان خپ سر روان دی او خپ تعداد ډیر کثیر روان دی، اسلحه هم برابر ده، سورلې هم برابر دي، په هتیار هم برابر دي، خلای دا سوچ نشته چې جنگ ته ځکه چې په دې غاټۍ باندې او په دې کوڅه باندې مونږ وځو، مثال داسې شاړې ته میدان ته غځای ته، نو چې مونږ په دې کوڅه وځو نو هغه ته به جنګي، نو دې سوچ باندې چې ځال ته وځو نو هلته به ځان برابر کو، دا به وکړو، صفونه به جوړېدل او مخې ته به چې کم دی نو هغه بیا یو بل ته چیلنجونه ورکېدل او بیا به په یو بل باندې ورتلل، نو هغې ورسره څه چالو که، هغې ورسره دا چالو که چې دی د غرونو په میانځ کې کومه وادۍ باندې ورتلل، نو هغې ته پته ولګېده چې مسلمان په دې ځای باندې راځي، نو د مخکې نه تیرانداز هغه ماهر تیرانداز دی پټ کېنول. خو چې څنګه مسلمان ور داخل شه په هغه وادۍ باندې او خو په کثیر تعداد باندې، بس د داخلېدو سره چې مسلمان خبرېده هغې پې د تیرونو باران شروع که، نو داسې د تیرونو باران یې پې شروع که، هغه خو ډېر تیرانداز هم په هغې کې ډېر مسلمانان داسې شو چې ډېر انتهایي زخمیان هم شو، شهیدان هم شو. اور یو مثلا نکته پکې بله دا وه چې 12,000 کی 10,000 دا زاړه صحابه وو چې هغه انصارو یا مهاجرینو او د مدینې نه راغلي صحابه وو، او 2,000 صحابه دا مسلمانان اعلان نوي د فتح مکې په موقع باندې مسلمانان شوي وو تازه، نو هغوی د نه د جنگ د اصولو نه خبرو خو یو جذبې راغیستي وو، نو هغې په دغه وادۍ او په غاټۍ باندې دی په تیزۍ باندې ورلل، نو هغې خراب شو، نو هغې رامنډې شروع کړې او هغې هم ورپسې شو. به هر حال واقعات لوی دي، وایو به انشاءالله الله رب العزت دې موږ ته د قرآن او د سنت تابعداري هغه نصیبه کړي.